د خېټې ګیس لاملونه او د حل لاره یې پورې طبي معلوماتو لپاره د سبسکرایب بټن ووهئ، بیا په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو ته ټولول. د خېټې ګیس یو له هغو ناروغۍ څخه ده چې ګڼ شمېر خلک له دې ستونزې سره مخامخ دي او د شرم احساس کوي. اکثره خلک نشي کولی د خېټې ګیس له امله چې په هر چا د هر مجلس کې د هر ملګري سره کښېني، ځکه خېټه یې پړسېدلې وي، په خېټه کې بېلابېل اوازونه رامنځته کېږي، هلته د شرم احساس کوي. نو خېټې ګیس د پړسوب یا د خېټې پړسوب دا عموما د کوچنۍ کولمو کې د ګیس د جمع کېدو له امله رامنځته کېږي. کله چې په کوچنۍ کولمو کې ګیس جمع شي او د خېټې پړسوب سبب ګرځي. د دې سره څنګ کې د ګېډې یا د خېټې په مختلفو برخو کې ځینې وخت دردونه هم لري یا ځینې وخت اسهال هم لري، نفس تنګي هم لري، د ملا لاندې برخه کې درد هم لري، بد ارګمی هم لري چې خولې ته یې د هوا ګیس راپورته کېږي. همداشان په خېټه کې باد جمع شوی وي، دا ټول دې ته د خېټې ګیس ویل کېږي. خېټې ګیس لاملونه: قبضیت د خېټې ګیس رامنځته کوي چې دا په نتیجه کې خېټه پړسیږي. د هوا د لارې بندوالی هم د خېټې ګیس سبب ګرځي. د تشو بولو ساتل هم د خېټې ګیس سبب ګرځي. سګرټو څکول هم د خېټې د ګیس سبب ګرځي. د اشتها نشتوالی هم د خېټې د ګیس سبب ګرځي. د هضمي جهاز زخمونه هم د خېټې د ګیس سبب ګرځي. له اندازې زیات خوړل، هضمي خرابوالی، د کولمو ځینې ناروغۍ هم کولی شي د خېټې ګیس رامنځته کړي. د خېټې ګیس د منځه وړلو لپاره د لاندې طریقې وازموئ. انشاءالله په دې سره به مو د خېټې ګیس له منځه لاړ شي. اول، زیره. زیره په بازار کې موندل کېږي. دا د هضمي سیستم په فعالولو کې هم ډېره مرسته کوي. همداشان د ارامتیا سبب ګرځي. د درد د منځه وړلو کې هم مرسته کوي. څه اندازه زیره خولې ته واچوئ، وژوئ، د هاضمې ستونزې له منځه وړي. که چیرې د خېټې ګیس لرئ، د دې سره اوبه یوه پیلې ته لږ اندازه زیره ور واچوئ، جوش یې کئ او چای ترې جوړ کئ. په دې ډول یې څښئ. انشاءالله په دې سره به مو خېټو ګیس له منځه لاړ شي. بادیان. بادیان یو داسې مواد لري چې د حجراتو د بندېدو څخه مخنیوی کوي. دغه خواړه ګیس او باد له منځه وړونکي خواص لري. هضمي سیستم پیاوړی کوي. جمع شوی ګیس هم له منځه وړي. بادیان د خوراک څخه مخکې یا وروسته کله چې خوراک کوئ بادیان استعمالوئ، نو دې سره به مو د خېټې ګیس له منځه لاړ شي. زنجبیل. زنجبیل پوډر چې بازار کې موندل کېږي دا هم بېساري او روغتیایي ګټې لري چې دې سره تاسو کولی شئ هم د کولمو پړسوب یا د کولمو ګیس له منځه یوسئ. د زنجبیل څخه چای جوړ کړئ او دا چای په ورځ کې 3 ځله څښئ. یعنې یو مو څومره اندازه چې تاسو چای توان لرئ هغه ته دومره اوبه په اور کېږدئ او جوش یې کئ. دې ته زنجبیل پوډر ور واچوئ چې تر څو ښه چای ترې جوړ شي. دغه چای په ورځ کې 3 ځله څښئ. د خېټې ګیس به مو له منځه لاړ شي او خېټه او کولمو کې کوم پړسوب وي هغه په له منځه وړلو کې مرسته کوي. نو دغه څو طریقې مو له تاسو لپاره وښودلې. که خوښې شوې مو وي لایک یې کئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کئ.